السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو او زړه ته راتېرو محصلینو، الله عز وجل مو راوله. څنګه یاست؟ صحتونه مو ښه دي؟ دوستان، ملګري، انډیوالان مو ښه دي؟ تاسې هم ښه یاست؟ خدای دې وکړي چې دا شپې ورځ به په خیر باندې تېرېږي، او الله عز وجل دې وکړي چې تر دا مهاله پورې به تندرسته او جوړ روغ به یاست. او امید لرم چې د آنلاین درسونو څخه به پوره استفاده کوئ. په کومه برخه کې چې مشکل وي، امید او ارزو مې دا ده چې هغه به حتما زموږ سره شریکوئ، تر څو ستاسې مشکلاتو ته موږ لاسرسی وکړو او هغه هدف چې لرو هغه ته موږ ډېر ژر او په اسانۍ سره ورسېږو. یوه خبره چې د ډېر وخت زما په زړه کې ده، خو چون چې اوس زموږ تاسې درسونه آنلاین دي، زه نه غواړم چې ویډیو اوږده سي او پر تاسې باندې امبیانې ډېرې سي یا ډاونلوډ تاسې دپاره سخت سي. خو نو الله اوس راته راوستلې ده، ښه خوند به هلته کولی چې موږ تاسې د آنلاین درسونو پر ځای باندې په خپل سیم کې وای او بیا د درس پر اصولو او زموږ تاسې د ژوند پر اهدافو باندې سره غږېدلي وای، نو ډېره ښه خبره به وای. خو یوه خبره دې همیشه ستاسې په یاد وي، د درس په هره برخه کې چې تاسې غوښتنه، تقاضا او یا پیشنهاد ولرئ، بې درېغه ماته وایاست، زما سره شریکوئ، تر څو زه په هغه طریقه چې تاسې پوهیږئ او ستاسې سر په خلاصیږي او یا هغه مشکل چې تاسې ورسره مخ یاست، زه لاسرسی وهلو ته ولرم. نو راځم د خیره سره د اختصاصي کیمیا دوهم درس دی. په اختصاصي کیمیا کې لومړی درس موږ تاسې د کیمیا پر تاریخچه باندې وغږېدلو. صحیح خبره ده. اوس موږ تاسې د مادې پر ډولونو باندې او د مادې پر اقسام باندې نن موږ تاسې بحث کوو. را شروع کوم یې. بسم الله الرحمن الرحیم. ماده تېره ورځ موږ تاسې په تېر لیکچر کې دا خبره وکړه چې هر هغه شی چې کتله ولري، یعنې د ذراتو څخه جوړي. کتله خو مې درته تشریح کړې ده. کتله د یو مادې د ذراتو مجموعه ده. نو چې هر هغه شی چې ذرات یې ودرلودله، بس هغه ماده ده. ذرات چې ولري، که هغه په سترګو معلومیږي که نه معلومیږي، که په لاس لمس کېږي که نه لمس کېږي، چې د ذراتو څخه یو شی جوړ، بس هغه ماده ده. ځکه چې ذراتو څخه جوړې حجم خامخا لري، په ځای کې ځای خامخا نیسي. کتله وزن بیا خامخا پیدا کوي. ماده پر دوه ډوله ما درته وویشله، چې یو خالصه ماده ده، یو ناخالصه ماده ده. پیور سبسټنس او میکس سبسټنس. خالصه ماده معلومداره خبره ده چې دا به په موادو کې هغه مواد وي چې د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي. او ناخالصه د هغه ضد، یعنې د یو ډول ذراتو څخه به نه وي جوړ شوي. اوس نو خالصه ماده بیا پر دوه اقسام موږ ویشلې ده، یو عنصر او بل هم مرکب. د عنصر کوچنۍ ذره چې ده، د عنصر کوچنۍ ذره اتوم دی. د عنصر ذره اتوم دی او د مرکب ذره مالیکول دی. د دا خبرې څخه ستاسې ډېر سوالونه حل کیږي. کیدای شي ډېری کسان په تاسې کې داسې یو نظر ولري، وایي استاذه نو د عنصر چې دی دا ته خالصه ماده وایي ځکه چې د یو شان اتومو څخه جوړ دي. مالیکول خو د یو شان اتومو څخه نه دی جوړ. تاسې به بیا دا کس ته داسې ووایاست چې د مالیکول چې دی دا په خپله یو ذره ده، که څه هم د جلا جلا اتومو څخه جوړه شوې ده، خو د هغه جلا جلا اتومو خاصیتونه اوس نه دي پکښې کې پاته. دا ځان ته یو ذره سوه مالیکول. نو یو مرکب
د یو شان مالیکولو څخه جوړي، نو ځکه دا خالصه ماده ورته ویل کېږي. او یو عنصر د یو شان اتومو څخه جوړي، نو ځکه ورته خالصه ماده ویل کېږي. ناخالصه ماده چې ده هغه مرکبات او عناصر به سره ګډي، عناصر به سره ګډي، د مختلفو عناصرو اتومونه به سره ګډي، د مختلفو مرکباتو مالیکولونه به سره ګډي، د مرکباتو مالیکولونه او د عناصرو اتومونه به سره ګډي، خو ناخالص به وي. دا ناخالصي د موادو پر دوه ډوله باندې ده، متجانسه ناخالصي او غیر متجانسه ناخالصي. متجانسه ناخالصي موږ دې ته وایو چې دغه مختلف مواد داسې سره ګډ شوي چې په دا مخلوط کې په ټولو نقطو کې یو شان مساوي ویشل شوي سره، او که چیرې مساوي ویشل شوي نه وي غیر متجانس ورته وایي. په تېر لیکچر کې مې مثال درته درکړی و، دا ډېرې ساده خبرې دي، نو که چابک ځینې تېرېږم. دلته مې د دغه چې کوم شیان ما تاسو ته تشریح کړله، ماده او د دوی ډولونه، د دوی لنډ تعریفونه مې درته راخیستي دي. ماده هر هغه شی چې کتله ولري او فضا کې ځای اشغال کړي. خالصه ماده چې د یو ډول ذراتو څخه جوړه شوي، هغه ذرات که اتومونه یي که مالیکولونه. ناخالصه ماده چې د یو ډول ذراتو څخه نه یي جوړه شوي. عنصر هر هغه ماده ده چې ټول اتومونه یو ډول هستوي چارج لري. ګورئ دا اتوم چې دی، اتوم د هستې د چارج له مخې موږ پېژنو. هر اتوم، دا هر عنصر چې موږ پېژنو د ده پر اتوم یې پېژنو، او د ده اتوم چې دی، د هر عنصر اتوم چې بیا دی هغه پر هستوي چارج باندې پېژنو چې پروتونونه یې څو دانې دي. هستوي چارج خو نو پروتونونه ښیم. که یو پروتون یا اټومي نمبر یې یو دی، هایدروجن سو. که دوه پروتونه لري په هسته کې، هیلیوم سو، دا بیا د هیلیوم اتوم سو. داسې که 3 4 5 چې پروتونونه اضافه کېږي، د هستې چارج اضافه کېږي، عنصر د بل عنصر اتوم بیا هغه بلل کېږي. نو د یو عنصر ټول اتومونه باید یو شان هستوي چارج ولري. مرکب که دوه یا څو مختلف عناصر یو د بل سره کیمیاوي ترکیب په نتیجه کې سره یوځای شي، یو نوې ماده لاسته راکړي، ته موږ تاسې مرکب ویلی شو. صحیح خبره ده؟ کیمیاوي ترکیب به کوي، نوې ماده به لاسته راکړي، او د پخوانیو موادو چې هغه دا مرکب ځینې جوړ شوي دي د هغو خاصیتونه به نه وي پاتې. لکه سوډیم کلوراید د خوړو مالګه، د خوړو په مالګه کې نه د سوډیم خاصیت شته نه د کلورین. اوبه، په اوبو کې نه د هایدروجن خاصیت شته او نه هم د اکسیجن. هایدروجن اور بلونکی او اکسیجن بیا اور شپس تیزونکی، یعنی هایدروجن په خپله سوځېدونکی ګاز دی، او اکسیجن بیا دا سوان پسې کوي تیزوي، مګر اوبه بیا وګورئ پر اور یې واچوي اور وژني. یعنی هغه د پخوانیو چې موادو یا اتومونو خاصیتونه نه دي پکښې پاته. کم پخواني مواد چې دا مالیکول ورسره جوړ شوی. متجانس مواد که دوه یا څو مختلف مواد سره داسې سره ګډ شي چې په ټولو نقطو کې مساوي فزیکي خواص او کیمیاوي خواص ولري، په ټولو نقطو کې یو شان وي، دې ته متجانس وایي. لکه چې شي مثال مې درته ویلی و، مالګه په اوبو کې حل کوي یا بوره په اوبو کې حل کوي، په ټولو نقطو کې مساوي حلیږي. صحیح ده؟ او غیر متجانس بیا لکه خاورې چې په اوبو کې حل کوي، چې هر څونه یې ډېر سره ولري بیا به هم 3 او 4 طبقې جوړېږي. اوس راځمه د مادې ذرې. که ستاسې په یاد یې، موږ تاسې د ښوونځي په دوره کې او یا کېدای شي تاسې تر اوسه پورې دا خبره کول چې ماده د 2 ډولو ذراتو څخه جوړه شوې ده، اتومونه او مالیکولونه. نن به موږ تاسې یو څو دانې نور ذرات موږ سره وپېژنو. د مادې ذرې، د مادې دغه 5 ذرې تر اوسه پورې پېژندل شوي دي. اتومونه تاسې په اړه معلومات لرئ، مالیکولونه په اړه یې معلومات لرئ. اتومونه د عناصرو کوچنۍ ذرې وې، مالیکولونه د مرکباتو کوچنۍ ذرې وې. اوس راځم بل ډول ذرو ته چې هغه آیونونه دي. آیون چارداره ذرې دي، او چارداره ذرې ته موږ تاسې راډیکال یا آیون وایو. د راډیکالونو واحد چې دی د آیون په نوم سره یادیږي. چارداره مالیکولونه یا چارداره اتومونه د آیونونو په نوم سره یادیږي. بیا د مالیکول له کټګوري څخه هغه وځي، د اتوم د کټګوري څخه وځي. که چیرې یو عنصر چارداره سي، یا الکترون د لاسه ورکړي یا الکترون واخلي، نو خو په آیون سره بدل سو. نو چې په آیون سره بدل سو، هغه بیا دغه یو واحد د آیون په نوم سره یادیږي، اتوم نه ورته ویل کېږي. او کله چې یو مرکب چارداره سي،
یا الکترون د لاسه ورکړي یا الکترون واخلي، نو هغه ته بیا موږ تاسې مالیکول نه وایو، بیا هغه ته ایون وایو، مرکب ایون ورته وایو. صحیح ده؟ پسې راځم پروتونونو ته. په د مادې په ساحوي ډول کې ما تاسو ته تشریح کړې وه، ما ول هغه ماده چې هغه په یو ساحه پسې اړه لري او د سکون په حالت کې دغه نه وي، د اندازې کولو قابلیت ونه لري، هغه ته موږ تاسې ساحوي حالت د مادې وایو. او په ساحوي حالت کې د مادې ذرات دوه ډوله ذرات چې د مادې ده، یو پروتونونه او بل مګنیټایټونه. پروتونونه چې دي د لمر په شعاعو کې او یا ګر سره په شعاګانو کې کوچني ذرات ته پروتونونه ویل کېږي، چې دغه پروتونونه چې دي دې ته موږ تاسې تر اوسه پورې په دې باندې څېړنې روان دي، دې ته تر اوسه پورې ساینسدانان یا کیمیاګران د انرژي واحدات وایي. دا پروتونونه د لمر څخه لمریزه انرژي راوړي. پروتونونه هغه ذرات چې د لمر د وړانګو سره تړلي دي. که د لمر وړانګې خپرې وې نو دوی هم شته، که د لمر وړانګې نه وي دوی هم نشته. د لمر د وړانګو په ساحه پسې تړاو لري. مګنیټایټونه چې دي د میموري کارډ، هارډ ډیسک په مقناطیسي ساحو کې ډاټا د مګنیټایټ په شکل باندې وجود لري، چې دا هم د مقناطیسي ساحې پسې اړه لري. د مګنیټایټ دپاره د اندازه کولو واحدات بایټ دي. موږ تاسې ګوري په خپل ټلیفون کمپیوټر کې چې دا موږ ډاټا ذخیره کوو، د هغه تر ټولو کوچنی واحد د دغه ډاټا د ذخیره کولو دپاره چې څه دي؟ بایټ دي. که چیرې بیا دا 1000 بایټه موږ راواخلو، بیا 1 کیلو بایټ ورڅخه جوړ شو. څه شي ورڅخه جوړ شو؟ 1 کیلو بایټ ورڅخه جوړ شو، کې بي، چې موږ تاسې ورته کې بي وایو. صحیح ده؟ او که چیرې 1000 کې بي بیا موږ راواخلو، بیا د هغه څخه 1 ام بي یا میګا بایټ جوړ شو. دا ټولې ساحې دي، دا ټولې مګنیټیکي ساحې دي. د دوو مقناطیسو په منځ کې ساحې دي چې په دغه ساحو کې چې کوم ذرات شتون لري، هغه ذرات چې دا ډاټا ورته ویل کېږي، دا مګنیټایټ، چې دا ذرات د مګنیټایټ په نوم سره یادېږي، چې دا هم د مادې د ذراتو د جملې څخه دي. که 1000 ام بي بیا سي، بیا خبر یاست چې 1 جی بي بیا موږ ورته وایو. که 1000 ام بي په اندازه باندې د 1000 میګا بایټ په اندازه باندې که چیرې موږ تاسې دغه الکترومقناطیسي ساحه ولرو، نو هغه ته موږ 1 جی بي وایو. او که چیرې 1000 ګیګا بایټ جی بي ګیګا بایټ شو، که 1000 جی بي بیا موږ تاسې ولرو، هغه ته بیا بل ورکوي 1000 1 تیرا بایټ 1 ټي بي. صحیح شو؟ او داسې نور. نو د مادې ذرات 5 ډوله ذرات د مادې پېژندل شوي دي: اتومونه، مالیکولونه، ایونونه، پروتونونه او مګنیټایټونه. په دا ژبه کې چې سر په خلاص شوي وي. راځم خالصو موادو ته. خالص مواد خو نو تعریف وکړئ. راځم په خالصو موادو کې اول د واره نو اتوم ته راځو. د اتوم په اړه باندې غږیږو. د اتوم فلسفه یا د اتوم تاریخچه چې ده یا د اتوم تیوري چې ده، دا د ډېره پخوا څخه د اتوم په اړه باندې خبرې شوي دي. یوناني دیموکرات چې و، دا 400 کاله د میلاد څخه مخکې قبل المیلاد دی، یعنی د عیسی علیه السلام د پیدایښت څخه 400 کاله مخکې د اتوم په اړه باندې یا د مواد د کوچني ذرو په اړه باندې څرګندونې کړي دي. او دا خبره کړې ده چې ټول مواد په مسلسل ډول په پرله پسې ډول د کوچني ذرات څخه جوړ شوي دي. څه معنا مسلسل ډول؟ یعنی داسې چې یو وارې ماده د کوچني ذرو څخه جوړه شوې ده، بیا هغه کوچني ذرو څخه جوړ شوې ده، هغه یوه کوچني ذره بیا د نورو کوچني ذرو څخه جوړه شوې ده، بیا هغه بله کوچني ذره د نورو کوچني ذرو څخه جوړه شوې ده. داسې په مسلسل ډول په آخر کې داسې کوچني ذره لاسته راځي چې هغه د ویشلو نور وړ نه وي، او د اټوم په نامه سره، یعنی نه ذره چې ګر سره پر ذره باندې نه حساب، اټوم یعنی نه ذره چې ګر سره پر ذره باندې نه حساب، په دې سره یې ونومول. راوروسته ډېر عالمانو په دې برخه کار کړی دی، خو دغه خبره د اتوم
تر 18مې میلادي پیړۍ پورې ګونګه پاتې شوې ده. چندانې چا ډېر کار نه دي پکښې کړي، ځکه چې دیموکرات یو داسې عالم تېر شوی و چې د ده خبرې ته ټولو قایل وه او د ده خبره چا ورماتولی نه سوی. د وخت پرمختللی یو تکړه استاد تېر شوی و. نو نور عالمان هم تر تاثیر لاندې وه چې پر دا ځای به راغله د ده خبره او د ده نظریه یې رااخیستل، هغه یې منل. په 1808 میلادي کال کې جان دالټن راولاړ سو، انګلیسي کیمیا پوه چې ده ته دوهم پلار د کیمیا هم ویل کېږي، په دا خاطر باندې چې وروسته د تقریبا د 2200 کاله څخه وروسته د یو موضوع راپورته کړه، راژوندۍ یې کړه او د عالمانو یې ورفکر کوي چې په دې برخه کې کار وکړي. څو څرګندونې یې وکړلې د اتوم په اړه باندې. والمواد د اتوم په نوم د کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي چې نور نه شي ویشل کېدلی. ګوره دا یې بېرته د دیموکرات خبره وکړه چې د ویشلو د نه ویشلو خبره خو نو بې ځایه ده، خو راځي پسې څه وایي د کیمیاوي عناصرو ټول اتومونه سره ورته او یو شان دي. ګوره دا خبره بیا صحیح وه چې یعنې د یو کیمیاوي عنصر یا د یو عنصر ټول اتومونه یو شان دي، ورته دي، بل اتومونه نه جوړیږي او نه له منځه ځي. تر اوسه پورې هم دا خبره د تصدیق وړ ده. تر اوسه پورې د نړۍ په سطح باندې په کهکشانونو کې، په فضا کې، په کائناتو کې نوي مواد نه رامنځته کېږي او دا زاړه مواد له منځه نه ځي. اوس به نو تاسو راته وایاست چې استاده دا دې اوس څه خبرې شو کړي، دا اوس ته څه وایه اګر سره نوي مواد څنګه نه رامنځته کېږي؟ خو دغه موږ چې غنم په مځکه کې وپاشو نو دا خو یوه دانه غنم وي، دا دونه چې دی غټ سي، دغه نه دي چې نوي مواد رامنځته کېږي. او دا زاړه مواد دا چې د منځه ځي، درختې چې موږ یې حرکه وسوځي چې وموسوځل نو ختم شول. او یا انسان دی مړ کېږي، خاورې کېږي، له منځه ځي نو ختم شو، نوی بیا زیږي، د یو نوي لاس ته راځي هم زاړه له منځه ځي. ګورئ د کیمیا له نظره که چیرې موږ تاسې دغه سوالونه په صحیح ډول تحلیل کړو نو موږ به دې نتیجې ته ورسېږو چې رښتیا هم نوي مواد نه رامنځته کېږي. د دغه غنم بیان درته کوم. کله چې موږ تاسې تخم یعنې غنم راخو مځکې کې پاشو، صحیح ده، دی چې وده کوي، وده یې د چیش څخه ده؟ خو د ځمکې څخه اوبه، معدني مواد دا جذبوي، صحیح ده. دا چې جذب کړله د لمر څخه انرژي اخلي، د هغه انرژي په واسطه باندې دغه د ځمکې معدني مواد او دغه اوبه سره ترکیبوي په بل شکل باندې چې د ساختمان ځینې جوړېږي. یعنې کیمیاوي تعاملات چې یو رقم مواد په نور مواد باندې بدلیږي. بیا بیرته موږ تاسې راولاړېږو. اوس مثلا موږ وایو چې نباتات کاربن ډای اکساید اخلي، د کلوروفیل په شتون کې، د لمر د رڼا په شتون کې په ګلوکوز باندې بدلوي. او دا ګلوکوز چې دی دا د حیواني او نباتي حجراتو په اصطلاح آیل دي، تیلي دي چې د ده ټول وجود په سلو کې 95% نباتات د ګلوکوز څخه تشکیل شوي دي. دا ګلوکوز دی چې پروټینونه رامنځته کوي، دا ګلوکوز دی چې لیپیډونه رامنځته کوي. دا ټول ساختمان د ژوندي موجوداتو هغه اولنی مرکب یې ګلوکوز دی. نو دا ګلوکوز چې دی دا د کاربن ډای اکساید او د اوبو د ترکیب څخه رامنځته کېږي. تاسو فوتوسنتیز عملیه ویلې ده، د لمر د رڼا په شتون کې د لمر څخه صرف انرژي اخلي، کاربن ډای اکساید او اوبه سره ترکیبېږي، یو ډېره انرژي درلودونکی مرکب په نبات کې جوړېږي چې هغه دغه دی ګلوکوز دی. نو اوس دلته نوې ماده ده کمه شوه، دغه زاړه مواد په بل ترکیب باندې مات واوښته. موږ بیا بېرته روان یو، لوی لوی سرونه مو نیولي، دغه نباتات چې راریبویې چې راومورېبله بالا نو بیا راوړو، پاک یې پرېوړو، بیا یې پسې پاخه کړو، چې پاخه مو کړه بیا یې وخورو. کله چې وخورو زموږ تاسې وجود ته ځي، زموږ د وجود څخه په کولمو ته، د کوچني کولمو څخه وجود ته وینې ته داخلېږي، د وینې څخه د هغې غذایي مواد ټول هرې حجرې ته تقسیمېږي، په حجره کې د اکسیجن سره یو ځای کېږي، سوځي، بېرته کاربن ډای اکساید او اوبو ته راځي. هغه انرژي چې لمر پکې ذخیره کړې وه، زموږ وجود د هغه انرژي څخه استفاده کوي او یو څه کاربن ډای اکساید راګرځي، یو څه ګلوکوز راګرځي د دې دپاره چې د وجود په حجراتو کې د پروټینونو د جوړښت لپاره په کار ولوېږي، د شحمو د جوړښت لپاره په کار ولوېږي.
یعنی ترکیبي حجرات ورسره جوړیږي او د انرژي منبع د بیرته کاربن ډای اکساید اوبه د تشو امتیاز د لارې څخه زموږ د وجود د خولې د لارې څخه زموږ د وجود څخه فارغ وځي او کاربن ډای اکساید د تنفس د لارې دغه کاربن ډای اکساید بیرته نباتات جذبوي، بیرته په ګلوکوز بدلوي، موږ بیرته ګلوکوز راخلو، موږ یې خورو، په اصطلاح استفاده ورڅخه کوو چې خپل ژوند ته دوام ورکړو. د هغه سایکل دی په کائناتو کې دوران دی، دا دوران ختم نه لري، سر و پای بیرته سره څرخي، په اصطلاح د کومې نقطې چې راځي بیرته هغې نقطې ته ځان رسوي. نو نوي مواد نه رامنځته کېږي او نه زاړه مواد له منځه ځي، بلکې ټول کیمیاوي تعاملات چې دي یو ماده په بله بدلېږي. لرګی دی چې سوځي، ډېری ذرات یې د ګاز په شکل هوا ته ځي، ایره یې پاتې کېږي. دا ایره چې ده دا په خپله د هغه لرګي پاتې شوي مواد دي. لرګی چې وسوځېدی صرف کیمیاوي ترکیب یې تغییر وکړي، مواد له منځه نه دي تللي، یوازې د یو ترکیب څخه بل ترکیب ته واوښتل. انشاءالله العزیز پوه سوي به یاست اتومونه نه جوړیږي نه له منځه ځي. دا خبره د بېلابېلو عناصرو اتومونه یو له بل سره یو ځای سوي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د جان دالټن څخه راوروسته په 19 میلادي پېړۍ کې یو بل کیمیاپوه تامسن، دا ډېر د کار سړی و. د الکترون کشف د لومړي ځل لپاره تامسن کړی دی او د الکترون نوم هم تامسن ورباندې ایښی، خو دا چې لاسته یې نه و راوړی، ملیکان لاسته راوړي، نو ځکه موږ وایو چې الکترون ملیکان کشف کړی دي. ملیکان د تیلو په څاڅکو کې الکترون لاسته راوړي، مګر د الکترون نظریه مفکوره د چا وه؟ د تامسن. د منفي چارج درلودلو مفکوره یې د چا وه؟ د تامسن. نوم چا ورکړی دی؟ تامسن. الکترون د الکتریک څخه اخیستل شوی دی او هغه ضرورت ویل کېږي چې د حرکت په پایله کې د برېښنا جریان رامنځته کړي. صحیح ده؟ تامسن په 1898 میلادي کال کې د اتوم د ساختمان په هکله یو جالب نظر درلودی. د یو اتوم چې دی، د یو عنصر اتوم چې دی یا د کوچنۍ ذره چې ده، وایي دا یو کیک ته ورته دی. کم کیک؟ هغه چې ممیز یا کشمش یا مغز پر سر باندې پر کار شوي. دا مغز چې دی وایي دا الکترونونه دي او دا کیک یې هسته ده. دا الکترونونه په اتوم پسې داسې موښه دي. دا د نظریه په 1911 میلادي کال کې رادرفورد او د هغه ملګرو پروتون کشف کړي. صحیح خبره ده، د یو عملیې په جریان کې. نور بې زه اوږدومه نه. او د رادرفورد نظریانو چې شوه، رادرفورد داسې ویل چې اتوم شمسي نظام ته ورته دی، هسته لري، خاص انرژیکي سویې لري، یعنی خاص مدارونه لري، لکه د شمسي نظام چې لمر یې هسته او شاوخوا سیارې په خاصو الکترومقناطیسي او په خاصو مقناطیسي د جاذبې مدارونو کې د لمر په شاوخوا باندې راڅرخي. نو دوی ویل چې الکترونونه هم د هستې په شاوخوا لکه د لمر په شاوخوا سیارې راګرځي، داسې د ګرځېدلو په حال کې دي. راځم اوس نو د اتوم اجزاو ته. اتوم دوې لویې برخې لري، یو هسته او بل هم الکتروني سویې یا الکتروني قشرونه یا مدارونه، هر شی چې ورته وایاست. صحیح ده؟ هسته د اتوم مرکزي او درنه برخه ده چې تقریبا د اتوم 9.9 کتله جوړوي. الکترون چې په مدارو کې یا په الکترون سویې کې شتون لري، هغه بیخي په کتله کې حسابېږي نه. په هسته کې کم ذرات شته؟ پروتون چې مثبت چارج لري او بل نیوترون چې خنثی دی. نور ذرات هم شته، په آینده کې بیا د خیر سره ووایو، خو اوس دپاره پر دغه باندې کفایت کومه، اکتفا پر دغه باندې کوو. په الکتروني سویو کې الکترونونه شتون لري. صحیح ده؟ ډېر ښه. په دې خو پوه شولو چې 9.9 یا 90% یا 90 سلنه کتله د یو اتوم چې ده هغه هسته جوړوي او هغه 1 یا 0.01% په اندازه باندې د مدارو خبرې دي چې هغه بیخي ظرف نظر کېږي. د یوه نیوترون یا یوه الکترون کتله په کیلوګرام سره دغونه ده، 1.8 ضرب لس په توان ده -28. که څوم نیوترون او پروتون لږ یو د بل سره فرق لري، خو هغه فرق یې د یادولو نه دی، یو بل ته سره تقریبا موږ وایو چې مساوي دي. او دغه 1.8 ضرب لس په توان د -28 کیلوګرامې ته موږ یو اتومي
د اتومي کتلې واحد وایو، یو AMU ورته وایو. اتومیک ماس یونټ، د اتوم د کتلې واحد، د اتوم د کتلې واحد دغه اندازه کیلوګرام ته موږ تاسې یو واحد د اتوم د کتلې وایو. که موږ ویل چې د سوډیم د عنصر کتله 23 ده، یعنی د دې معنا دا ده چې 23 AMU ده، 23 AMU ده، یعنی 23 ضرب یو AMU څو؟ یو اشاریه، صحیح ده، یو اشاریه اوه شپېته. هغې تاسې وینئ ضرب څه شي؟ ضرب 10 په توان د منفي 20 کیلوګرام. دا چې ور ضرب کړئ نو بیا به موږ ته د نیوټن کتله په کیلوګرام سره لاسته راسي. خو دا AMU واحد چې دی یو AMU څونه کیلوګرام کېږي؟ 1.8 ضرب 10 په توان د منفي 28. یوه دانه الکترون چې دی، یوه دانه الکترون د هغه چارج مساوي دی په 1.602 ضرب 10 په توان د منفي 19 ضرب 10 په توان د منفي 19 کولمب د چارج واحد دی CB کولمب. دا وینئ د الکترون چارج منفي دی، خو د پروتون د بیا څه دی مازې؟ مثبت دی. همدغه اندازه یو پروتون دوغنده مثبت چارج لري او یو الکترون دوغنده څنګه چارج لري؟ منفي چارج. او نیوترون د چارج له مخې څه دی؟ خنثی دی. د الکترون کتله د ملیکان په واسطه واضح شوله چې تقریبا د یو الکترون کتله څو ته راځي؟ 9.1 ضرب 10 په توان د منفي 1 کیلوګرام. دا د یو الکترون کتله ده. صحیح شو؟ دا چې د الکترون کتله ډېره کوچنۍ ده، یعنی تقریبا که یو پروتون یا یو نیوترون ته سره واخلئ 1340 یا 1344 یا 1328 ټوټې کوي، یوه ټوټه به د یوه الکترون سره برابر وي. نو ځکه په اتومي کتله کې موږ تاسې د الکترون کتله نه حسابوو. مګر دا چې د الکترون د چارج مقدار د یو پروتون د چارج مقدار سره مساوي دی، نو په دې خاطر الکترون ډېر یو با ارزښته ذره ده. او الکترون او پروتون دي چې د مرکباتو د نوي مرکباتو رامنځته کېده، د زړو مرکباتو له منځه تګ، د زړو مرکباتو تجزیه، دا ټول د الکترون او پروتون له برکته کېږي او د دوی د چارج له برکته څخه کېږي. نو نور مو پر لوی رب عز وجل باندې سپارمه. الله عز وجل مو مل شه، بدله دې وکړي چې دا درس غمېدلی نه وي. ولې په دې خاطر چې دا خو اکثره زاړه او تېر درسونه دي، خو زه مجبوره یم په دې خاطر یې وایم کیدای شي ستاسو په صنف کې ټول زده کوونکي، ټول محصلین په یوه کټګوري کې نه وي. هغه کسان چې په دا برخه کې معلومات لږ وه هغوی ته معلومات ور ورسېدل. ورځ تر بلې نو انشاءالله العزیز بیا نوي نوي معلومات سره تاسې مخ کېږي او درس درته ډېر په زړه پورې کېږي. ښه وخت ولرئ، پر الله مو سپارمه، په مخه مو ښه شه.